خارونو دا لنډه ویډیو د تاسو د امازون هغه ځای ښیم چېرته چې تاسو امازون خپل اکاونټ د هغې ځای نه مینیج کوئ. دا د امازون سیلر سنټرل امازون انټرفیس دی. کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ پروډکټ یې خرڅوئ تاسو دې ځای نه خپل هر څه ټول مینیج کولی شئ. غواړئ خپل پروډکټ یې وګورئ، ډایلي سیلز خپل وګورئ، دلته تاسو ته خپل ډایلي سیل ښکاره کوي. صحیح شوه؟ یعنې $10 $900 شپږ اتیا دا ډایلي سیلز دي. اوپن آډر دي، تاسو ته کوم څومره آډر اوپن دي. دلته تاسو راشئ دا ټول معلومات دي. کیټلاګ کې تاسو پروډکټ اډ کولی شئ، مینیج انټری یا انوینټري کې تاسو خپل انوینټري کتای شئ. فلحال موږ راځو مینیج آډر ته ګورو څومره آډر دي زموږ. صحیح ده؟ یعنې څومره آډر یې موږ کړي دي په اخري 3 میاشتو کې، 2 میاشتو کې، 1 میاشت کې، هر څو میاشت ته غواړئ ته خپل دغه ورته ښودلی شئ، خپل دغه تا ته ښایي. موږ سره تقریبا په دې اکاونټ کې 5 یا 6 قسمه پروډکټ دي ورونو. ښه دلته تاسو وګورئ لاست 90 ډیز دپاره ما سلیکټ وکړو. ګورئ لاست 90 ډیز دپاره صحیح شو 1436 آډرې دي. صحیح شوه؟ که همداسې زه تاسو ته دا لاست 30 ډیز باندې وښایم نو څومره دي. ګوره په لاست 30 ډیز 402 آډرې موږ ریسیف کړي دي. صحیح ده؟ کوز دا لاندې تاسو ته آډرې ښکاري دا آډرې دي. کوز د همدې غواړو چې موږ اماونټ راوباسو څو روپو کار مو کړی، څومره سیلز مو کړي دي. نو راځو ریپورټ ته، بزنس ریپورټ. ښه یو منټ دې ته صبر وکړئ چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. بزنس ریپورټ دا دی راغی. دلته تاسو ورځئ کسټم دغه کې دلته تاسو تاریخ ورکوئ لاست 30 ډیز دپاره تقریبا د دې تاریخ نه راځي. ښه هسې به یې زه دلته چک کړم دومره اندازه. صحیح شوه؟ یعنې اخري 10 ورځې په اخري 10 ورځو تاسو کتلی شئ 421 آډر دي او $9610 موږ سیلز کړی دی. صحیح شوه؟ دا یو لنډه کتنه وه تاسو ته ما لنډه ویډیو کې وښوده چې امازون سیل سنټرل څنګه وي او څنګه تاسو کولی شئ چې دا اکسس کړئ او خپل معلومات ټول وګورئ. صحیح شوی؟ مینیج انوینټري ته که راشئ تاسو به خپل ټول انوینټري ښکاره شي، کوم کوم جنسونه تاسو سره دي اکټیو ووهئ. یعنې دا زموږ هغه پروډکټ دي چې موږ لایف یې خرڅوو. صحیح ده؟ دا تاسو چې کوم ښکاره کېږي. یو منټ اوس به راشي، نټ لږ کمزوری دی. دا زمونږ انوینټري ده، تاسو کتلی شئ انوینټري تعداد دی، دا جنسونه دي. مننه.